15 کلن احمدیار په مردان ضلع جان آباد سیمه کې ژوند کوي. دا علاقه د تیرو 15 ورځو راهیسې تړل شوې ده. احمدیار وایي هغه او د هغوی د کورنۍ 9 غړي د کرونا د ناروغۍ نه روغ شوي دي. دوی وایي کله چې په ملکی کچه په اختر کې لاک ډاون ختم کړی شو نو هغوی ته دغه ناروغي لګېدلې وه. احمدیار وایي جزوي لاک ډاون هیڅ معنی نه لري. یاره چې زه لاک ډاون حوالې سره ویم چې زمونږ حکومت کا صوبایي دی او که وفاقي دی مکمل گپ شپ لګي. سمارټ لاک ډاون مطلب دا تاسو ګورئ زمونږ په دې لیکه کې تاسو به کتلي دا سمارټ لاک ډاون دی. سمارټ لاک ډاون مین صرف دا دی چې بس شټرې را بندې شوي دي، هغه هم د یو څو دوکانونو. نور تاسو وګورئ عمکسې چنګچیانې چلیږي، شپږ کسان په یو چنګچي کې ناست دي، رکشې چلیږي، موټر سایکل باندې درې کسان ناست دي. نو سمارټ لاک ډاون مطلب دا دی چې دا د یاسې گپ شپ لګوي، صرف څه شوقوي چاته چې بس مونږ یو کار کړی دی. د دې دپاره مکمل 14 ډیز یا 15 ډیز د دې کوم ډیوریشن دی هغه کرفیو لګول پکارو. د صوبې د نورو برخو په شان په دویم لوی ښار مردان ضلع کې د 15 ورځو راهیسې لاک ډاون جاري دی او د ښار او په کلیوالو سیمو کې دا سلسله نورو علاقو ته هم غځولې شوې ده چې پکې د مردان ضلع شیخ ملتون ټاون، سیکټر بی جی او په تختبای سیمه کې لونخوړ یونین کونسل کې په مجموعي توګه 10,000 آبادي د تګ راتګ نه منع کړې شوې ده. سرکاري مامورین وایي په دغه نورو تړلې شوي سیمو کې په مجموعي توګه 15 د کرونا وبا کیسونه ریپورټ شوي دي. په مردان ضلع کې اډیشنل ډیپټي کمشنر حضرت علی وایي په کومو علاقو کې چې دغه وبا د خورېدو امکان وي هغه علاقې تړلې شي. لګیایو نور ایریاز چې کوم دی نو هغه آیډنټیفیکیشنز کوو لګیایو، لکه اوس مثال پر سیکټر بی کې چې کوم دی نو موږ ته او سیکټر جی کې موږ ته چې کوم دی نو مطلب کیسز راغله، پازیټیو کیسز راغله او بیا هغه کیسز کې چې کوم دی نو خدشه وه چې دا نور هم زیاتېږي. نو دې په بنیاد باندې موږ دا مطلب زموږ ډي سی صاحب بیا دا اسسمنټ وکړو، موږ ته دا ټاسک و چې بھئی تاسو اسسمنټ وکړئ چې څونه ملټیپلیکیشن کیدی شي. نو هغه اسسمنټ موږ وکړو، د هغې په بنیاد باندې موږ چې کوم دی نو دا د خیبر پښتونخوا مردان ښار په ملکی کچه په هغه 10 ښارونو کې شامل دی چرته چې دا وبا په تیزۍ سره خورېږي. د دې وړاندې د کرونا وبا لومړۍ مړینه په مردان ضلع کې مخې ته راغلې وه او بیا وروسته د منګا یونین کونسل په مکمله توګه تړل شوی و. خو اوس یو ځل بیا په مختلفو برخو کې د کرونا وبا د مخنیوي لپاره لاک ډاون لګول شوی دی چې له وجې ځایي اوسیدونکي هم سختې ستونزې لري. مونږ خو یاره دې لاک ډاون سم لیوني کړو، محلې راته بندې کړي دي، زمونږ کاروبارونه خراب شوي دي. په دې وجه باندې مونږ که چېرته مریض بوځو نو هم زمونږ نه تپوس کېږي او په دې زمونږ دلته لاک ډاون شروع دی او د دې هلکانو ټول بېروزګاره شوي او چې مونږ که چېرته ځو راځو نو هم مونږ ته په تلو راتلو کې ډېر سخت تکلیف وي. په خیبر پښتونخوا کې د سرکاري شمیرې مطابق په مجموعي توګه 222 داسې علاقې دي چې بیا تړل شوي دي. د حکومت لخوا په ټول هیواد پاکستان کې لاک ډاون نرم کړی شوی دی خو د احتیاطي تدبیرونو د خپلولو په حواله ویلي شوي دي او اکثره په ښارونو او کلیوالو سیمو کې لیدل کېږي چې په ګڼه ګوڼه کې ځایي اوسیدونکي په احتیاطي تدبیرونو عمل نه کوي. ریاض حسین، وایس اف امریکا، ډیوا، مردان.